ازادي اخیستل کیږي ورکول کیږي نه ازادي د تورو د توپک په زور د وحدت او د اتفاق او اتحاد او قوي رهبري په زور باندې اخیستل کیږي لنن یو سل شپږ کاله مخکې چې افغانستان خپل سیاست په خپل لاس کې واخیست هغه وخت په افغانستان کې بهرنیان نو دلته افغانان حکیمو خو ولې سیاسي تعلقات او خارجي سیاست یې د انګريز له هدایت پرته نسوي عملي کولای په استقلال کې په سیاست کې مستقل نو هغه و چې د افغان مسلمان مجاهد ملت د میړانې په برکت باندې هغه استقلال هم خپل کو ورونو د استقلال اخیستل کچیرته هغه اهداف ته توجه ونسی هغه د څه شي لپاره چې مسلمانانو قرباني ورکړي ده هغه په نظر کې ونه نیول شي